امیر صاحبه یو خو ګوره په دې یخه یخنۍ کې سوري ته ولاړ وي نور خو زه لږ ډېر نور خو وه نور ته ودرېږه چې دا لغونته کې رنګ دی ښي دویمه خبره ده چې د کوم ځای بارې باندې سټاپ سره اوسېږو جي اوس بارې باندې ته روان یې او جي نه ته لږ یادوي مدرسې ته تللی وم حقاني مدرسې ته ګوړې کې یم ښه سبق هم وایې او جي ماشاءالله ماشاءالله نو دا اوس چې موټر د روخه دی که نه دا خو سپیشل ستا ټکسۍ ګاډی شو سپیشل ښه جي بس دا خو به مونږ په بل طرف نه بوځو لکه صرف تاسو به کور ته رسو انشاءالله جیب کې خو سره کرۍ مریش ته که نه بس او شته راسره جي کرۍ خو راسره شته بالکل چې څنګه ستاسو مناسب وي نه لکه اوس ته دغه ځای نه راغلې ته خولې د لرې نه راغلې او جي په څه کې راغلې زه دغه شانتې بس کرۍ ګاډي کې راغیم کرۍ ګاډي کې او سورلۍ ګاډي کې راغم پلین کوچ کې اکثر هلته نه پلین کوچ کې راځو هغې کې خو نورې سورلۍ مي که نه او جي دا خو سپیشل ګاډی دی کرۍ خو به لږه سیوی که نه او جي نو چې سره څو روپۍ یې اخلئ جی به راسره داسې یو تقریبا یو 1500 روپۍ به راسره وي د دې ګاډي مطابق ها د دې ګاډي مطابق کرایه او جی نور خو زما دلته نه چې دی نو 120 روپۍ کرایه بارې باندې پورې لګي او جی نو 1500 کې به څو راکړې نه تاسو ځین چې تا ته پکې څه پاتې وشي نو تاسو وګورئ چې څومره مناسب خیال نو دا ګاډی خو چې دی د ډېرو پیسو دی نو ګورم چې 700-800 پکې درکړم ستا خو به خرچه مرچه ډېر نه وي واده ماده خو به دې نه کړی که نه واده مې کړی جي یو 10 میاشتې مو شو جي خو واده دې کړی دی او جي رسو دی کور ته دې رسو خو د کور په خوا کې دې کوزو دا داسې وګڼه چې ورور دی راغی او سپیشلي ورسولې دا 800 روپۍ چې کم دی دا چې کم یې زموږ ته اړه نه وښکي نو بله خبره دا د مولوي صاحب بجانه ما چې دی ما 14 پورې تعلیم کړی دی ها ماشاءالله ما ډېرو ځایونو کې چې دی اپلایانې وکړي خو ځای سمې نه خوري بل ما د دې خپو د اپریشن دپاره ډېرو ځایونو کې دغه وکړو خو لکه په دې باندې د دې علاج ممکن دی خو په دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي ډېره انتها خرچه پرې راځي څومره پرې راځي نو خو ما ته تقریبا مخکې نن ډېر څو کاله مخکې چې ما ته تقریبا 10 لک روپۍ یادې کړو دې کې منځ کې هغه دغه هم نشته ښه او جي په دواړو خو 10 لکه او جي نو که که نه پیسې نشته زموږ کور یې حساب کتاب دغه شانتې چلېږي نو وشي دا ټیک شي اپریشن دې وشي بیا د نور څه مسله شته چې دا وشي او اپریشن وشي دا زموږ په کور کې به ټوله غټه خوشحالي دی جي زما مور پلار خویندو علم سپیمه درجه کې اخري درجه مې ده اوس په فراغت یي اخري درجه ده تاسو رسوم هلته کې په لاره به ګپ هم لګو که نه تاسو به رسوم چې نږدې هم شئ صحیح ده الله مو خوشحاله به ده حبیر صاحب دا مدرسه کې چې تاسو دا هغه ما کوئ که نه ما داسې اورېدلي دي چې د دې د یو کتاب ډېر زیات ګران دي دې بیرته چې زمونږ کوم د دې اخري درجې چې کوم سیټ و که نه جي دا په 31000 روپۍ باندې لکه مختلف چاپونه پکې خو د ګران چاپ په 3100 او د ارزان په 21000 روپۍ و ها نو دا څنګه پوره کېږي که نه لکه مطلب ګران شي که نه هسې ځان نه پوهېږم چې په اسانه پوره کېږي بس الله یې پوره کوي جي چېرته په دغه باندې راوالمه لکه په کیستونو حساب سره یې راوالمه نو د میاشتې کله 2000 او کله 3000 او کله 1000 روپۍ نامهانه ورکوم ما سره لکه دوکاندار دا رعایت کوي ما ته لکه داسې ډېر ګاډو والا جي ودرېږي که نه کوچونو دغه ما ونښي جي وجه دی وایي له ده ته به خطو راخطو کې مشکله یو بس لکه زړه کې چېرته مې الله تعالی دې خفګان نه راولي خو بیا هم زړه کې دغه راشي او سکول داسې نور سکول مل سبق ته ویلی که نه مدرسې سره سکول مې چې دی نو دا مې ایم اسلامیات کې او ماشاءالله 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 ها اسلامیات کې تاسو ایم کړی ده بیبي دې شته او جي د الله اوس ورته په بیبي باندې چیم پخې بالکل ولې نه ځکه کم ځای نه مې سپیشل راوستی
جی په دې لاره په دې خو به زما ګاډي مشکله ده جوړ شي سپین کور چې هلته کې زما کور دی یا خو دا ګاډي را واپس کې دلته کې دی حجره کې به ګاډي او حجره کې به کینو نه حجره کې خو ځار نه کېنم هغه خو به بیا راځو جی اوس داسې کار دی که اوس هم تا له چې اوس کله که نه جی بیا را ده خو ته کرۍ نه راکړې ما ته پته ده نو کرایم بدل کوم چې هم به در باندې اسکم جی بیا خو به ته وې چې نه که چې د اوس کلو کرۍ نشته ما ته پته ده روم رسولې ښه سپېشل ښه جي چې هم در باندې کره شوه جی د بیبي د لاس چای برابر سکي مزیدار تا چې اوس مسکل نه اوس نه که نه اوس اصل کې یو کار وشو جی اوس مونږ هم په منډه یوز خو د لارې کارو او بیا اوس مې خو بیخي ستاسو کور ولیدو داسې اړو چېرته شوي نه دي چې زه چا سره کور ته تللی یم یا کوره پورې مې دا به زما قسمت وي واقعي خبره ده ستاسو په سینه کې چې کوم دی نو قرآن پاک پروت دی او چې کوم علم تاسو کړی دا د هغې برکات دي چې الله پاک دې له مونږ په مخه راوستو بیا مې دې ځای پورې راوستی او انشاءالله کوشش کوو چې تاسو سره بیا ملاقات وکړو خو زه یو خبره کوم تاسو ته چې کله تاسو والد صاحب پیسې درکړي تاسو یې باندې کرایه چې وکړئ نو اوس خو سره 1500 روپۍ شته ودې ویلا ده لا میاشت کې لا ورځې شته که نه چې میاشت پوره شي نو دا چې کله یکم په یکم تاله درکوي 100 روپۍ له درکوي نو تقریبا داسې 3,500-4,000 پورې راکوي دا ټوله میاشت کې به دې باندې کرایه نه کوي بیا ها نو داسې کار به وکړو چې هغه خو د والد صاحب دی ټیک شو زه چې ناست یم زه د څه ښکارم د رور په شان د ښکارم که نه جی مسلمانان ټول وروڼه دي جي نو چې زه د رور په شان ښکارم نو زه ته یو خبره کوم زه وایم واده م نه کړی دی نو زما خوراکې خو په دې ته خو وایي که نه خاوند خو یې که نه خو لکه ته هر څومره ووایې که نه چې لکه مطلب زه معذور یم یا د هغې خو به نه ستم یي که نه خامخا د ښځې د خاوند نه څه نه ستم وایي زه د رور یم داسې کار به کوې زمونږ د طرفه هغه هم زمونږ خور ده چې کومه کور کې ناسته ده د بیبي دپاره خو د داجي شته لا دې لري دا سپیشل به زما له طرفه هغه خوراکې ته دا 100 روپۍ ورسوي صحیح ده انشاءالله ورته به ووایې چې یو ورور دی راغی مخې له وایي دا وایي ستا خرچه ده وایي که دې باندې ته ځان له کپړې اخلې که پیزار اخلې وایي که چې څه پې کوې بس وایي هغه پې وکړه او انشاءالله کوشش کوو چې بیا راسره کو ژوند دو شرط به پکې دی بیا به سره ملاقات کوو ټیک ده اوس تاسو زه هغه ځای پورې رسوم او مونږ به نه ځو دا روډ سیده وتلی کو تاسو کوم یو روډ یادوم ها نو به بیا مونږ به دې باندې ځو تاسو زه رسوم صحیح ده راځئ غم